د اسلامي امارت له راتګ سره سم دغه ادارې ته د ما راتلل د ما لپاره ډېر یو لوی چیلنج و، یوه ستره ننګونه وه. زموږ څنګه وکولی سو تر څو دغه اداره لکه څنګه چې لازمه ده هغسې فعاله او د دغې ادارې کومې سترې دندې چې دي، لوی مسؤلیتونه چې دي، هغه په سم ډول په شفاف ډول سره عملي سي، تر څو خپلو هیوادوالو ته په تنظیمي برخو کې داسې درمل، خواړه، تشخیصي لوازم او هغه توکي چې د هغو د کیفیت او مسؤلیت، همدارنګه د هغو د څارنې د قیمتونو د کنټرول دنده د دې ادارې په غاړه ده. له هغو څخه موږ خپل ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکړو. نو په همدې اساس لله الحمد موږ وکولی سوی د الله جل جلاله په نصرت او د خپلو مشرانو په حمایت باندې چې دغه اداره په ټول هیواد کې فعاله وه. اوس موږ په ټول هیواد کې فعاله یو، په هر ولایت کې خپل مستقل امریت او یا هم مستقل ریاست لرو. همدارنګه سږکال موږ 7 لابراتوارونه فعاله کړي چې په هغو 7 لابراتوارونو کې چې د غذایي توکو دي، یو افتتاح شوی چې هغه د کندهار په ولایت کې ده، او 6 نور لابراتوارونه به په راتلونکې 2 میاشتې کې 20 ورځو کې انشاءالله هغه هم افتتاح سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. یوه ډېره مهمه موضوع هغه د غذایي مسؤلیت یا غذایي خوندیتوب برخه ده. غذایي خوندیتوب دا داسې یوه برخه ده چې تر اوسه پورې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه هم په دې نه دي توانېدلي چې دغې برخې ته سلسله کار وکړي او د غذا له خوندیتوب څخه خپلو ولسونو ته سلسله ډاډ ورکړي. امریکا ځان ته یو پرمختللی بریاعظم یا هیواد وایي، هلته هم هر کال 28,000 نفره د خوړو د نه خوندیتوب له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس دا برخه ډیره زیاته مهمه برخه ده. کوم خواړه چې خلکو ته رسیږي باید له 3 اړخونو څخه چې فزیکي، کیمیاوي او بیولوژیکي، له دغه 3 اړخونو باید خوندي وي. له دغه 3 اړخونو موږ باید مطمئن اوسېږو چې دا مسؤونه او باکیفیته غذا ده. بیا موږ کولی سو چې دا خواړه استفاده کړو. نن چې نړۍ چیغې وایي چې په افغانستان کې 3 میلیونه 4 میلیونه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته دي، او یا هم 200,000 میندې له سوی تغذیې څخه کړېږي. د دې یو ستر علت دا هم ده چې دلته عدم مسؤلیت د غذا ده. اوس راځو د خوړو عدم مسؤلیت یا عدم خوندیتوب ولې ده. یو علت دا ده چې دلته په تیر نظام کې دې برخې ته هیڅ کار نه رسوي. د خوړو او درملو په ملي اداره کې د خوړو د خوندیتوب حتی یو نفر مامور هم نه درلود. د عامه روغتیا په وزارت کې د خوړو د محیطي کې چې په هغه امریت کې 12 نفرو مامورینو کار کاوه. آیا په 12 نفرو مامورینو باندې ټول هیواد کنټرولېدای شي؟ آیا د ښاروالي په کنټرول باندې چې هغه هم د غذایي خوندیتوب مسؤلیت 2% کار هم نشي ورته کولی؟ هغوی صرف تاریخ ګوري. آیا هغوی دا کار کولی شي؟ آیا دغه کار په تیرو 20 کلونو کې له دومره ډیرو امکاناتو سره، له میلیاردونو سره 2% یو سوی نه ده سوی؟ نو موږ به دا ووایو چې څوک چې نن سبا دغه تبلیغات کوي چې په افغانستان کې وضعیت داسې خرابه ده، ماشومان له سوی تغذیې سره مخ دي، میندې له مل نیوټریشن او سوی تغذیې سره مخ دي، اساسي علت د دې کار اشغالګر او د هغوی افغاني ملګري وو چې دلته یې په دې خاوره باندې یرغل کړی و. دغه په سوی تغذیې باندې اخته ماشومان او میندې موږ ته له دوی څخه په تحفه کې پاته دي. ولې دوی دې برخې ته کار نه ده کړی؟ امروز
ما به همه هموطنان خود مژده می‌دهیم که امارت اسلامی افغانستان اداره ملی غذا و ادویه توانست که این بخش عظیمی را که آنها با میلیاردها دلار نتوانسته بودند که را فعال کند، امروز ما او را فعال کرده تحت چتر یک ریاست عمومی مسئولیت غذایی و تحت این ریاست‌های دیگر، ریاست‌های جوازدهی، ریاست‌های نظارت و ارزیابی، ریاست‌های تطبیق استانداردها کار میکنند و انشاءالله ما در سالهای نزدیک خواهیم توانست که از مسئولیت غذا تا یک حد زیادی به هموطنان عزیز خود اطمینان بدهیم و به این ملحوظ ما کار کردیم، شروع به فعالیت کردیم و به خاطر مسئولیت غذا حتی قانون وجود نداشت. قانون جور کردیم، طرز العمل‌های مختلف جور کردیم، سری مقرره کار میشه. انشاءالله برای ما از طرف کلانای امارت اسلامی افغانستان اطمینان داده شده که معینیت مسئولیت غذایی منظور خواهد شد انشاءالله و همچنان به خاطر کنترل کیفیت و به خاطر تضمین کیفیت. از کنترل کیفیت تضمین کیفیت بسیار مهم است. بعضی مردم فکر میکنند که باید در هر ولایت لابراتوار باشه. نه، لابراتوار فقط به خاطر یک سیمپل است، یک نمونه است، یک نمونه در اونجا چک میشه. ما نمیتونیم که همه یک محموله بزرگ را در اونجا کلشان را چک کنیم. ما نمیتونیم که یک در یک مواد غذایی از کل کانتینر را چک کنیم. یک نمونه ایش میبینیم، یک نمونه ایش تست میکنیم. در اینجا چیزی که مهم است او اطمینان از کیفیت است، تضمین از کیفیت است که این به اساس اصول و مقررات میشه، به اساس قوانین میشه، به اساس طرز العمل ها میشه که این کار ما انجام دادیم. باز هم ما 7 لابراتوار مواد غذایی را امسال جور کردیم که یک تاش افتتاح شده و 6 تا دیگه روزهای نزدیک افتتاح خواهیم شد. ان شاء الله سر امین 4 لابراتوار هم کار آغاز خواهد شد. محترم و دوستان، مهم خبره ده چې مونږ خپل ولس ته څنګه وکولای شو معیاري خدمات وړاندې کړو. اگر که دغه اداره یو خدماتي اداره نه ده، مونږ کار تنظیمي ده، مونږ کنټرول راولو، مونږ مختلفې برخې تنظیموو، ترتیبوو، کنټرولوو. تاسو به یو ډېر ښه سیستم ووینئ چې تر اوسه مو کیدای شي چېرته نه وي لیدلی. دا څه دي؟ دا د دې نظام او د دې ادارې په ښه تعهد باندې دلالت کوي. مونږ تیر کال د کال له سره تر پایه پورې 1450 ټنه مختلف غذایي توکي او درمل حاضر کړي. سږ کال د حمل د میاشتې له پیل څخه تر اوسه پورې بغیر له دغه موادو چې د اوس حاضر کوو 815 ټنه غذایي مواد او درمل موږ حاضر کړي چې دا د مرکز او ولایاتو په شمول باندې دي. کیفیت ته باید ډېره پاملرنه وشي. نن سبا سړی کې هیڅ ستونزې موږ او تاسو وینو، هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب له امله کړېږي، خو دا برخه په دې هېواد کې ډېره زیاته ده. موږ کوشش کوو چې دا فیصدي راکمه کړو، موږ کوشش کوو چې دې ته کار وکړو. موږ په تېرو 2 کلونو کې الحمدلله دومره کار کړی ده چې په تېرو 20 کلونو کې څه چې په تېرو 40 کلونو کې دومره کار نه ده سوی. نو دا به انشاءالله دا کار به هم موږ کوو او دا په پلان کې ده چې تر دې دمه پورې دې برخې ته هم کار نه وسوی. نو زه نورو خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم او له تاسو ټولو څخه مننه کوم. اوس به یې تاسو سوالونو ته هم جواب ووایو، مشکل نشته.